خپرونه کې را سره د افغان ښوونځي سرښوونکی دی. لومړی به له ښاغلي سرښوونکي صاحب سره معرفي شو، وروسته له هغې به ورسره د سرښوونکو د دندې په تړاو باندې نه یوازې دا چې د زده کوونکو پر وړاندې لري بلکې د ښوونځي د ښوونکو پر وړاندې څه مسؤلیتونه لري. ښاغلی سرښوونکی سهار مو بخیر، ښه راغلاست درته وایم. مننه کوم چې را سره مېلمانه یې. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه. سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، د معرف تلویزیون کارمندانو ته او ټول لیدونکو او اورېدونکو چې دا خپرونه په ژوندۍ بڼه اوس ګوري او اوري. ډېر زیاته مننه کوم. ښاغلی سرښوونکی، هېوادوال هم په دې تمه دي چې ستاسو په تړاو لا زیات پوه شي او تاسو په خپله ژبه ځانونه ورته معرفي کړئ. ډېره مننه. زما نوم جمشید ده، حقیار تخلص کوم. افغان ښوونځي کې تقریبا 3 کاله کېږي چې دنده ترسره کوم. اولو کې زه هلته ښوونکی وم او بیا وروسته سرښوونکی شوم. د دغې مقدسې دندې پیل له کوم ځای نه وشو؟ زه له وړکتوبه ډېر علاقمند وم چې زه استاد شم. بیا تصمیم مې ونیو چې استاد شم. اولو کې په کورسونو کې استاد شم، بیا پسته وروسته بیا لیسو کې مې تدریس شروع کړ او له خپل تدریس نه ډېر خوشحاله وم او په ځان مې افتخار کوه چې ماته شاګردان ناست دي او زه درس ورکوم. دا یعنې خپله ماته ډېر انرژي بخښه و. بله. ښاغلی استاد، دا چې اوس مهال سرښوونکی مسؤلیتونه به د ښوونکي له کچې څخه لوړ شوي وي، دا چې نه یوازې د شاګردانو یا زده کوونکو پر وړاندې مسؤلیت لري، د ښوونکو پر وړاندې یا په ټوله کې راته ووایي په یو ښوونځي کې د یو سرښوونکي دندې او مسؤلیتونه څه دي؟ په هر ښوونځي کې نسبت نورو ته د سرښوونکي وظیفه زیاته مشکله وي، ډېره جنجالي وي، ډېر زیات مسؤلیتونه لري. شاګردان باید کنټرول کړي، استادان باید کنټرول کړي، درس باید کنټرول کړي، ارزونې باید کنټرول کړي، شوقې، نتایج، اطلاعنامې، د ټول مسؤلیتونه د سرښوونکي دي. یعنې یو هغه مسؤلیتونه چې د ادارې لخوا په ټول سیستم باندې عملي کېږي د هغې نظارت او پلي کولو دنده د سرښوونکي په غاړه باندې. ښاغلی استاد، په دغه دوره کې چې ته ښوونکی او سرښوونکی وي، کله دې هم د خستګۍ احساس کړی؟ او بعضې وخت داسې زیات کارونه ډېر زیات شي چې بیخي سړی خسته شي، خو بیا زړه کې مې داسې یو خوشحالي چې زه دا څو ورځې د بیا بیرته یعنې جنجالونه کمیږي، کارونه کمیږي. معمولا د اطلاعنامو په ورځو باندې ډېر زیات کار وي، د نتایجو په ورځ ډېر کار وي. کومو ورځو کې چې ازموینې وي کارونه زیات، بیا نورو کې بیا عادي دي. واقعا. ښاغلی استاد، د سږ کال غوره زده کوونکي مو څوک وو او که نور زده کوونکي هم وغواړي ستا له نظره د همغه په شان باندې ښه وځلیږي، څه کول ورته پکار دی او د دوی ځانګړنې په څه کې وي چې ښه وځلیدل؟ هر وخت ما خپل زده کوونکو ته یا کومو ټولګیو ته چې زه تلم همدا مې ویلې چې د نن درس سبا ته مه پرېږدئ. هغه زده کوونکي چې کامیابه دي، هغه زده کوونکي چې اول مقام ترلاسه کړي یا دویم یا دریم، هغوی داسې نه کوي. د هغو عادت دا ده چې د نن ورځې درس نن زده کوي. که نن ورځې درس سبا ته پاتې شو، خو د سبا درس بیا سبا درس بل درس ورسره کېږي، بیا هماسې زیاتېږي، شاګرد خسته کېږي. معمولا هغه شاګردان چې تکړه دي، راز یې هم دا ده چې د نن ورځې درس سبا ته نه پرېږدي، هماغه تکراروي او امتحان په شپه باندې چې یو دفعه هم تکرار کړي، هغه بیا ښه صحیح مغزو کې امتحاني. او الحمدلله زموږ په ښوونځي کې سږ کال اول نمرګان هر صنف کې 2 3 4 وله، بیا هغه هم داسې وکوله چې د حاضري ته مو وکتله، چا چې حاضري کمه لرودله بیا هغه هم اول نمره که یا لومړی مقام هم هغه ته ورکړه. همداسې الحمدلله دویم نمرګان هم ډېر زیات وله، دریم نمرګان بیا هغو ته د حاضري په کتلو هغه مونږ بیا سره جلا کړو. یعنې د درسي سویې له پلوه الحمدلله چې ډېری زده کوونکي وو چې ښې نمرې یې ترلاسه کړې وي. او سږکال یې ډېر زیات، یعنې که چېرې هم یعنې زیات تعادلونه او دا منځته راغلله، مثلا قرنطین و دا، خو سږکال یعنې موږ الحمدلله ډېر زیات شاګردان زموږ ډېر لومړی مقام و دویم دا ډېر زیات ترلاسه کړل. واقعا دغه ښې پایلې حتما تر خپل شا باندې ځینې لاملونه لري، هغه لاملونه چې په ټوله کې سره یو ځای شوي دي او ستاسو زده کوونکي د علمي سویې یا د زده کړیزې سویې د راپورته کېدلو لامل ګرځېدلي دي او تاسو ته یې د قناعت وړ نتیجه درکړي. کوم عوامل وو چې ستاسو زده کوونکي پکې ښه وځلېدل؟ د مونږ الحمدلله په ښوونځي کې هر هفتواره یعنې یو هفتواره ازموینه د مونږ ده، هفتواره میاشتواره انداسې
چې په هغې کې شاګرد ارزول کېږي چې آیا دغه هفته چې تېره شوله درس یې ښه صحیح زده کړی او که نه یې زده کړی. بیا هر ښوونکی ځان سره پلان لري، پلان کې بیا هغلته مثبت او منفي ورکوي. هماغه کوم شاګرد که چیرې په کوم درس کې منفي ورکړل شوه هغه بیا کوشش کوي چې راتلونکې ورځې ته هغه باید منفي باید وانخلي، باید کوشش کوي چې ښه درس ووایي، مثبت نمره واخلي. یعنې ستاسو اونیزې او میاشتنۍ ارزونې تاسو ته ستاسو د شاګردانو ښوونه کړله چې کوم شاګرد درس نه وایي تر څو په هغې باندې زیات کوښښ وکړئ. او بلې همداسې ده. بیا کوم شاګرد چې مثلا منفي نمره واخلي یا نمرې کمې اوسي یا مثلا صحیح کارخانګي نه کوي، بیا هغه مشکل بیا موږ خپل کورنۍ سره یې موږ په جریان کې وشمارې د ټولو والدینو الحمدلله شته، بیا زنګ ورته وهو، همدغه د شاګرد بیا متوجه کېږي. واقعا ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی استاد او سرښوونکی صاحب چې خپرونې ته مو تشریف راوړو. د یوه ځوان په حیث باندې، د یوه ځوان سرښوونکي په حیث باندې د نورو ځوانانو ته، د هېواد ښوونکو ته او هغه زده کوونکو ته چې ممکن دوی زده کړې ونه کړي او ورسره علاقه ونه لري، ستا پیغام څه دی؟ پیام مې دا ده چې له محترمو کورنیو او محترمو ځوانانو څخه دا هیله لرم چې خپل ورونه، خپل اولادونه درس ته تشویق کړي، تعلیم پې وکړي. تعلیم یوازې په دې نیت باید ونه کړي چې ودرېږي زه ډېرې پیسې وګټم، د خپل د ځان د پوهې په خاطر باید تعلیم وکوي. تعلیم چې څوک وکړي هم دې دنیا کې مقام و مرتبه اوچته ده او هم په آخرت کې. نو همدا هیله لرم چې په خپل اولادونو باندې تعلیم وکوي، د دې په نیت نه چې مثلا ښه وظیفه ولري، د دې په نیت چې یعنې خپله پوهه زیاته کړي. او بل پیام مې دا ده چې ژمی ده، د ژمي رخصتیانې دي، کورنیو څخه دا هیله لرم چې خپل ماشومانو باندې کوښښ وکړي هغه مضامینونو کې چې نمرې کمې دي هغه مضامینو کې ورسره کوښښ وکړي تر څو راتلونکي کال کې هغې کې ښې نمرې وسي. ډېره زیاته مننه کوم قدرمنو هېوادوالو. واقعا چې مهم ټکي ته یې اشاره وکړله، وخت له سرو زرو څخه لوړ ارزښت لري، ځکه د وخت په مرسته د سرو زرو حاصلول اسانه، ولې د زرو په مرسته باندې وخت اخیستل ناممکنه دي. راځئ د ژمني فرصت څخه د خپلو زده کړو یا خپل علمي کچې د لوړاوي په تړاو استفاده وکړو.